چې ډوډۍ موږ او تاسو په چاړه پرې کوو که فکر مو کړی او دا بند دي دا ناروا دي ډوډۍ کې به د څلورو خبرو خیال ساتئ بیا درته انشاءالله آداب وایم یو خبره دا ده چې په چاړه به یې نه پرې کوې دویمه دا ده چې ډوډۍ باندې به بل شی نه ږدې تر دې پورې چې مالګه هم پرې نشي کېښودلی درېیمه خبره دا ده چې ډوډۍ به په ښي لاس باندې پرې کوې په چپ لاس نه که یو ډوډۍ کلکه وه نو بیا په ښي لاس پرې که خو دا چپ لاس ورسره امدادي که څلورمه دا ده چې د ډوډۍ میز به نه خورې بای سړی که فکر مو کړی یم دا غاړې غاړې تی خوري وي دا وچې دي او میز پرېږدي او بعضې میز خوري او غاړې پرېږدي دا صحیح نه ده پنځمه دا ده چې کله په دسترخوان باندې ډوډۍ وه ماته ډوډۍ نو ته به روغه نه ماتې اول به مغه خصوص کې خورې که بیا ضرورت ته پیدا شو نو بیا به روغه ډوډۍ ماتې او پنځمه دا ده چې ډوډۍ به ځان ته نه راکش کې ته به ډوډۍ ته نږدې کېږي